په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې څنګه تاسو کولای شئ سکاتر چارت جوړ کړئ. سکاتر چارت د دې لپاره استفاده کیږي چې تاسو وګورئ چې دوه ډیټا سیټه یا د دوه نه ډېر ډیټا سیټونه یو د بل سره څنګه مقایسه کیږي. نو موږ په دې ځای کې غواړو د افغانستان نفوس د 1955 کال نه تر 2022 پورې مقایسه کړو. نو معمول تاسو به ګرافونه لیدلي وي چې دغه د نفوس زیاتوالی یا کموالی څه رقم کېښودل کېږي. راشئ چې موږ دا وګورو چې څنګه جوړولی شو. د دې لپاره چې موږ ګراف جوړ کړو د نورو ګرافونو په څېر باندې باید اول خپله ډیټا انتخاب کړو. ډیټا مو چې انتخاب کړله انزرټ باندې به کلیک وکړو. په انزرټ مو چې کلیک وکړه را به شو په چارټو کې به دلې سکاتر چارت پیدا کړو. سکاتر چارت کې دلې مختلفې انواع ووینئ. د ما خپله چې خوښي دغه د نقطو سره چې دی د یا مارکر دی ورته وي دا مې ډېر خوښي د دې خاطر باندې چې تاسو کولی شئ چې هر کال هغه د نفوسو تعداد یا هغه د نفوسو اندازه چې زیاته شوې ده هغه کې وګورئ. نو دا ګراف تاسو جوړ کړه. ګراف هم چې جوړ کړه بیا مو هم پام وي چې د یو ښه ګراف هغه ګراف دی چې په هغو کې هغه عنوان ولري، هغه لیبلونه مشخص وي. مثلا د دوی دغه کالونه مشخص دي چې په هر کال کې د افغانستان نفوس څومره و او وروسته زیات شوی دی. صحیح شه. په جمع علامه باندې به کلیک کړئ. تاسو کولی شئ دلې نور معلومات ورکړئ. چې هغه اکسس د دو عمودي اکسس چې دی د دو ټایټل چې دی او د افقي اکسس اکسس چې دی د ټایټل چې دی دا ټایټلونه تاسو تغییرولی شئ. مثلا دلې ویلی شو او د عمودي ټایټل لپاره تاسو ویلی شئ چې نفوس. صحیح شو. دا هم چې کله انتخاب کړه بیا به تاسو د جمع علامې ته ورشئ او تاسو به دلې وګورئ چې که چیرې ډیټا کمه وي یا هغه ډیټا پوینټونه کم وي تاسو کولی شئ چې په هغو باندې هغه خپل ارقام هم ور وښیئ. د دې په خاطر چې موږ دلته د کالو تعداد ډېر دی ښه نه ورڅخه ښکاري ډیټا به نه ورسره ولرو. صحیح شو. لیجنډ که چې ضرورت وه لیجنډ ورسره وستل شي. نو دغه د سکاتر پلاټ یا د سکاتر چارت جوړولو طریقه چې څنګه تاسو کولی شئ دوه یا د دوه نه ډېر ډیټا سیټونه یو د بل سره مقایسه کړئ. نو که چېرې تاسو د افغانستان نفوس وګورئ د 1950 نه ورو ورو ډېر شوی دی تر 1980 پورې. په 1980 کې حتما څه مشکل پېښ شوی دی نفوس کم شوی دی بیا ورو ورو نفوس په زیاتېدو دی او اوس تقریبا د 40 میلیون په شاوخوا کې دی په 2022 کې.